السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، نن در سره یوه داسې وظیفه شریکه کوم چې ان شاء الله دا وظیفه به ستاسو په ژوند کې بدلون راولي. او دا وظیفه به تر دې مخکې نه له تاسو څخه تاسو اوریدلې وي، نه به له تاسو سره چا شریکه کړې وي، او نه به زما له خولې څخه دا وظیفه تاسو تر ننه اوریدلې وي. ان شاء الله دا داسې بهترینه وظیفه ستاسو په خدمت کې نن پیښوم چې کم انسان چې له هر مصیبت، پریشانی، غم څخه خلاصول غواړي او یو خوشحاله زندگی مخ ته وړل غواړي، خاص د هغه دوستانو لپاره دا یوه وظیفه ده چې ډیره کوچنۍ وظیفه ده. هر کس یې کولی شي. درته ښایم یې زه، طریقه یې درته ښایم، وخت یې درته ښایم، او چې څنګه کیږي هغه مکمل طریقه یې زه نن تاسو ته ښایم. نو تاسو پر هغه طریقه باندې په دې وظیفه باندې عمل وکړئ. که د رشتې لپاره وکړئ ان شاء الله هم به منظوره شي، که د مال و دولت لپاره وکړئ هم به الله درکړي، که د فقر او د مسکنت څخه د خلاصون لپاره وکړئ هم به مو الله ورڅخه خلاص کړي، او که د اولاد لپاره وکړئ هم به الله تعالی اولاد درکړي. ډیر بهترین او مجرب او طاقتور عمل ده. صرف او صرف 15 یا 10 منټه دا پر ځان باندې زحمت کوي، تکلیف یې کوي، بلکې دا د ځان لپاره مثلا یو فریضه وګڼئ او د ځان لپاره داسې یو بولی چې دا مثلا پر ما باندې لازم کار ده، او یقین هم ورته مضبوط کوي. ان شاء الله چې ستاسو یقین بیا مضبوط وي، بیا دا وظیفه ډیره زر تاثیر کوي. کم انسان چې یقین مضبوط وي او یو کار کوي، هغه د ځان لپاره ضد وګرځوي چې دا کار به خامخا زه سر ته رسوم او په دې کار کې به زه کامیابه کیږم، بیا هغه انسان کامیاب ده. او که یو انسان په نازله باندې یو کار یا یو وظیفه کوي چې هسې نه تر راسه وبګورو وبیا ازمویو، که اوس خو صحیح ده، که نه اوس خو پرېږده، دا رنګه بیا هغه وظیفه چندانې تاثیر نه کوي. نو دوستانو دا ورسره سره 4 رکعاته نفل ده. دا کیږي د ماښام له لمانځه نه بعد، بل وخت دا نه کیږي. او داسې بیا ضروري نه ده چې مثلا ته بیا په یوه ورځ کوي، یا د جمعې یا د جمعرات یا هفته په نورو ورځو یې نشې کولی، نه، په هره ورځ باندې یې کولی شي، خو صرف په ورځ کې یو وخت مختص ده چې هغه د ماښام له لمانځه نه بعد. دې ته صلات اوابین ویل کیږي. صلات اوابین د ماښام له لمانځه نه بعد کیږي، بل وخت نه کیږي. 4 رکعاته لمونځ او ورسره دا وظیفه. حدیثو کې راځي چې دغه صلات اوابین چې سړی وکړي، الله تعالی دومره ثواب ورکوي لکه عمره چې یې کړې وي او الله ورڅخه قبوله کړې وي، لکه حج چې یې کړی وي الله ورڅخه قبول کړی وي. ګوري هغه حج چې خلک مثلا 15 لکه روپۍ 40 ورځې تکلیف پر ځان تیروي کوي، خو د هغه حج ثواب تا ته الله تعالی بغیر له پیسو څخه پر خپل کور، په خپل مسجد، په خپل علاقه کې درکوي. ما ورڅخه پسې وځه، ما ورپسې ځه، به صرف او صرف 4 رکعاته نفل ده، دا لمونځ وکړه، الله تعالی به پر خپل کور باندې تاسو ته د هغه حج ثواب درکړي. نو دوستانو د وظیفې عمل او طریقه یې درته ښایم، مکمله یې نن در سره شریکه کوم. لیک په توجه سره ورته منتظر سئ، مثلا واورئ. د وظیفې عمل دا ده، مثلا ماښام له لمانځه نه بعد چې خپل 3 رکعاته فرض، 2 رکعاته سنت دی وکړو، له هغه نه بعد به 2 رکعاته نفل یو وار، مثلا 2 رکعاته نیت به یو وار وتړې، 2 رکعاته نیت به بیا، 2 رکعاته نیت به بیا. هیڅ فرق نشته کې لکه د ماښام 2 رکعاته سنت چې کوي، یا د ماخستن 2 رکعاته سنت چې کوي، یا د سهار 2 رکعاته سنت چې کوي، دغه رقم لمونځ ده، خو صرف او صرف په یوه وجې کې فرق ده، هغه داسې په نیت کې خالي فرق. نیت بیا داسې تړې، نیت کوم د زړه له اخلاصه، لمونځ کوم 2 رکعاته صلات اوابین په دې حاضر وخت د ماښام، مخ مې کو پر لوري د کعبې شریفې خواته، الله اکبر. دا نیت وتړه، 2 رکعاته لمونځ وکړه، لغه نه بعد بیا دغه رقم نیت 2 رکعاتو وتړه ویکه، لغه نه بعد بیا د 2 رکعاتو نیت وتړه ویکه، دا 4 رکعاته. کله چې له دې څخه فارغ شوې سلام وګرځوه، بیا د وظیفې پر طرف راسه. وظیفه دا ده، اول وار اللهم صل اللهم بارک ووایه، لغه نه بعد بیا 11 واره قل هو الله احد الله الصمد دا ووایه، له هغه نه بعد 11 واره سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر دا ووایه،
بیا لغه نه بعد 11 واره الله الصمد الله الصمد الله الصمد دا ووایه. په پای کې بیا اللهم صلی اللهم بارک یو ځل ووایه، پر ځان باندې یا جفت که. له هغه نه بعد په ډیر خشوع عاجزي سره د خپل مقصد لپاره دعا وکړه، د خپل حاجت لپاره دعا وکړه. که هر ناممکن حاجت وي دوستانو، ان شاء الله په دغه یوه ورځ به پوره سي. که چیرې په دغه یوه ورځ ستاسو مشکل نسو حل سي، هر ستاسو مشکل و هر حاجت و، دوهمه ورځ یې بیا پر دغه وخت باندې وکئ. که دومه ورځ نه وسو، درېیمه ورځ یې بیا پر دغه وخت وکئ. ان شاء الله په 3 ورځې کې الله ډیر مهربانه ذات ته، ډیر مهربانه ذات ته چې ستاسو دا حاجت به پوره کیږي. ولې کم بنده سی بار بار د الله و در ته ورځي، د الله په در کې ځان سوالګر فکرجن جوړوي، د هغه انسان مطالبې حل کیږي، د هغه انسان حاجتونه پوره کیږي، هغه انسان رتبه لوړیږي، د هغه انسان عزت لوړیږي. که یو څوک دا غواړي چې زما رتبه دې په دنیا او آخرت کې لوړه سي، که څوک دا غواړي چې په دنیا او آخرت کې زه کامیاب سم، که څوک دا غواړي چې په دنیا او آخرت کې زه له فقر، مسکنت، ذلت، خوارۍ، شرمندګي، رسوایګي له دې ټولو مصیبتو څخه وساتل سم او زه معزز سم، عزتمند سم، هغه دې د الله در ته بار بار په سوالو، په زارو، په خواستیو، په سوالګري سره ورځي، هغه انسان عزت زیاتیږي. خو کم انسان چې د بنده په در کې ځان سوالګر جوړوي، هغه انسان عزت ختمیږي، د هغه انسان قدر ختمیږي، د هغه انسان رتبه نور هم لاندې راځي. خو یوازې الله تعالی ده چې د الله تعالی په حضور کې انسان څومره سوالګر ځان جوړوي، د غومره د انسان عزت زیاتیږي. نو دوستانو یوه ورځ ورسئ د الله در ته دا عمل وکړئ، 2 ورځې کنې ورسئ، که 2 ورځې نه وسو 3 ورځې ورسئ، انشاءالله په 3 ورځې کې ستاسو حاجت پوره کیږي. دا وظیفه له نورو سره هم شریکه کړئ، پر الله مو سپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم.